الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند حاضرین و اوریدونکو د حج بیت الله شریف د سلسله بیان مخکې جمعه باندې مشو. دا نن چې کوم مختصره حصہ د الله تعالی د کلام تلاوت شو، دام د غزړې موضوع سره تعلق ساتي. رب ذوالجلال فرمایي واتم الحج والعمره لله. ترجمه دا ده چې تاسو پورا کوي حج او عمره د الله تعالی لپاره. د حج عبادت، د عمره عبادت، پدې کې د غرض او مقصد د الله تعالی رضا حاصلولی. واتموا الحج، او تاسو پورا کوي حج. والعمره لله، او عمره د الله تعالی لپاره. دا غیر مبارک سفری او په لږ عمل باندې سر ډیر اجر انسان ته ملاویږي. یو مونږ پکې په یو لاک باندې قبليږي. قدم قدم باندې د الله تعالی غ رحمتونه په انسان باندې وریږي. نو خدای چې خالص نیت سره انسان دا سفر وکي، چې دغه مبارک سفر هغه برکات د ته نصیب شي. او کنیت پکې د الله د رضا ني، نو کډیرم ښه سفر دی. خو چې د ریا هغه جراثیم پکې راشي یا بل یو قباحت پکې موجود شي، الله تعالی دې موږ وساتي. نو په ظاهر کډیرم خو عملی خو چې نیت پکې د الله د رضا ني، نو هغه د انسان د لپاره بیا د خپېمانتیا سبب وګرځي. نو دغه سفر د حج او د عمره الله تعالی دې بار بار د ډېر ادب سره زمونږ نصیب کړي. خالص نیت سره پکاري چې د رب ذوالجلال رضا پکې غرض او مقصدی. او د حج او د عمره د دې غ فضیلت هم دغه چې دې سره انسان ته مغفرت نصیب کیږي. تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. عقائد و جهان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو حج کوئ او عمره پر لپسې. حج دې کړی دی عمره ته لاړ شي، عمره دې کړی د حج ته لاړ شي. د حج او د عمره د عبادت مسلسل تاسو کوئ، بیا بیا کوئ تاسو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ځکه چې د حج او عمره دا فقر او تنگدستی ختمي او گناهونه ختمي. انسان چې حج کوي او عمره کوي او د الله د رضا په غرض باندې کوي، دا نه چې خاله دا خو مسله مې زده چې دې سره به تنگدستی ختمیږي، مالداری خو په بل طریقه حاصله نشوه، زه اوس په دغه طریقه باندې ځان مالدار کو حج ته بزو. نه، واتم الحج والعمره لله. مخکې مونږ ذکر کوو چې دا حج او دا عمره به خالص د الله تعالی د رضا لپاره. نو چې رضا او غرض پکې مقصد پکې د الله تعالی رضای،
نو الله تعالی به په هغه حج باندې تا ته دنیاوي ثمرات هم درکړي او اخروي به هم درته درکړي. په هغې چې کومه نتیجه مرتبېږي هغه به تا ته نصیبه شي. نو یو پکې دا دی چې مغفرت پکې انسان ته نصیبه کېږي. د ټولو نه غټه فایده دا ده چې ګناه پکې د انسان معاف شي. انسان د خپل ژوند په هغه مقصد کې کامیاب شي. ځکه د انسان د زندګۍ مقصد هم دا دی چې دی د الله تعالی رضا حاصله کړي. نو د الله تعالی رضا پکې نصیبه کېږي. نو دی نور څه غواړي؟ نو لومبنی مقصد دغه پکار دی چې رب زمونږ نه رضا شي او په زندګۍ کې څومره کوتاهۍ زمونږ نه شوي، ګناهونه شوي او غلطیانې شوي دي چې د هغې راته الله تعالی د دغې عبادت د برکته معافي او مغفرت نصیبه کړي. او فایده د حج او د عمرې چې پیغمبر علیه السلام ذکر کړې ده، نو دغه حدیث مبارک کې دا ذکر چې دا فقر او فاقم ختمي او ګناهونه هم ختمي، ګناهونه ورسره معاف کېږي. او وضاحت بیا داسې فرمایلی دی چې د انسان دا ګناهونه دا داسې د ده نه لرې شي لکه دا اوسپنه چې په بټۍ کې خسره شي بلکل، یا سپین زر او سره زر هغه کټوټۍ کې واچولی شي او هغې ته ښه کافي اور ورکړی شي، او دا سونه او دا چاندي بلکل د انګار په شانتې بلکل سره شي، سور انګار د دې نه جوړ شي. نو په هغې کې بیا خیرې نه پاتې کېږي، هغه خالصه سونه پاتې شي، خالصه چاندي پاتې شي، خالص شی پاتې شي او هغه بیکاره شي، هغه وسوځي په اور باندې. نو حج او عمره داسې عبادت چې دې سره د انسان نه ګناهونه وسوځي، ګناهونه ورته معاف شي، او چې د حج نه واپس راځي رجعک یوم ولدته امه، داسې واپس راشي لکه چې په دغه ورځ دی پیدا شوي، ګناهونه ورته ټول معاف شوي وي. نو د ژوند په مقصد کې د کامیابۍ حاصلولو بهترین ذریعه او طریقه سفر د حج دی او د عمرې دی. بیا د حجاج کرامو او د عمارو چې څوک عمره کوي، د هغې باره کې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمای الحجاج والعمار وفد الله، د حجیان او د عمرې والا دا د الله تعالی ملمانه دي. ان دعوه اجابهم، کدی د الله تعالی نه سوال کوي الله تعالی د دې هغه سوال قبلوي. ځکه چې ملمانې ورته ووي او ته یو کس خپل کور ته راوغواړې چې زه تا سږ میلمه کوم، کور ته دې راغواړم، او بیا هغه میلمه تا کاره تا نه څه شی وغواړي چې دا راته راکړه، او هغه جایز وي او ستا په وس کې وي، ناجیزه مطالبه نه، نو د کور مالک به هغه خپل میلمه خوشحالوي او که نه بیا خوشحالوي. میلمه چې څه غواړي کوربه به ورته هغه ورکوي که به ورته نه ورکوي. نو ان دعوه اجابهم، حجیان چې د الله نه سوال کوي الله تعالی هغه سوال د هغې قبلوي. و ان استغفروه غفر لهم، او چې دی مغفرت طلبوي بخنه د الله نه غواړي نو الله تعالی ورته بخنه کوي، په بخنه خو الله تعالی خوشحالیږي. نو چې حاجي صاحب اخلاص سره عبادت کړی دی او حج کړی دی، الله تعالی ورته خپله میلمستیا نصیبه کړې ده، خپل کور ته راغوښتی دی، نو اوس د دې میلمه یو جایزه مطالبه دا به الله تعالی ولې نه پوره کوي؟ دا خو د هغه کرم دی، د هغه مهرباني ده. یو ولی الله حج وکړو نو بیا وایي چې خدایه په دې حجیانو کې به داسې څوک وي چې د هغه به حج نه قبول شوی، نو خدایه که زما دا حج تا قبول کړی نو د دې هغه ثواب هغه سړي ته ورکړي چې د چا حج نه دی قبول شوی. دا اوس د خیرخواهۍ یو جذبه ده چې د حجیانو سره همدردي ده چې ګوره د حج د عبادت څومره ګران کار دی، کله منا ته ځه، کله مزدلفې ته ځه، کله عرفات ته ځه، کله قرباني کوه، کله شیطانان وله، کله طواف ته راځه، صفا مروه منځ کې منډې وهه، احرام دې تړلی دی، په ژوند دې د ځان نه مړی جوړ کړی دی، کفن دې په غاړه دی. نو دا سخت مشقت او دا عبادت د سر ته ورسولو، او که بیا هم د عبادت خدای نه قبول کړي، نو ځکه زما هغه خدای قبول کړي
نو دا قبول شوی حج دی دا هغه په کاته کې ولیکل شي چې دا چا حج نه دی قبول شوی. دا دعا وکړه، خپل طرف نه یو قربانی پیش کړه د عرفات په میدان کې. او چې عرفات کې انسان باندې د مازیګر وخت ختم شي نور پریوزي، نو حاجیانو دپاره دا حکم چې دی اوس مزدلفې ته را روان شي. د ماښام وخت داخل شي لیکن د ماښام اذان نه کیږي، د ماښام منځونه حاجیان عرفات کې نه کوي، را روان شي مزدلفې طرف ته. نو که دلته ماسخوتن 12 بجې یو سړی راورسي، که 2 بجې راورسي، که 11 بجې راورسي، نو دلته بیا مزدلفه کې د ماښام منځ هم وکړي او د ماسخوتن منځ هم ورپسې وکړي. داسې یو سړی نشي ویلی چې مونږ خو ټول عمر د ماښام منځ د ماښام په وخت کې کړی دی او اوس حج تم راغلی او دا بے ترتیبی بکو. نه، دا د الله حکم دی ورته. د پیغمبر علیه السلام تعلیمات داسې دي چې تاسو به د عرفات میدان کې غروب آفتاب نه پس بیا به روان شئ مزدلفې طرف ته. هلته چې هر وخت تاسو ورسېدئ نو اگر چې د ماښام هغه وخت بیا ختمي او د ماسخوتن وخت داخل شوي، کله کله ډیر ناوخته شي، 1 بجې ته او 2 بجو ته هم خبره لاړه شي، خو بیا هم حاجي صاحب د ماښام مونځ لا نه کوي کمې پورې چې دی د مزدلفې حدودو ته دننه شوی نه. هلته مزدلفه کې د ماښام مونځ هم کوي او بیا ورپسې د ماسخوتن. دغه یو ولی الله چې د عرفات میدان کې د خدا عقیده و چې دلته دعاګانې قبلیږي، د الله نه چې حاجیان څه غواړي الله ورته ورکوي. نو ده پکې دغه سوال وکړو چې خدای که زما حج قبولي نو د هغه چا په کاته کې ولیکي چې د چا نه دی قبول شوی. د یو مسلمان د یو حاجي صاحب ښېګړه خو به پې وشي، ستا یو بنده دی د هغه کار به پې روان شي، غاړه به اخلاص شي، د قبول شوي حج ثواب به د هغه میلو شي. نو چې مزدلفې ته راورسېد او سړی سفر وکړي او ستړی شي، کله کله خوب هم انسان ته ورشي او خم دی چې لږ غونتې راحت سړی حاصل کړي، سر ته بیا ډېر احکام دي. نو دغه حاجي صاحب دغه بزرګ د هغه چې سترګې ورغلې نو خوب ویني د الله تعالی د طرف نه ورته آواز کېږي چې فلانیه عرفات کې دا دعا وکړه چې خدای که زما د حج قبولي نو دا د هغه چا په کاته کې ولیکي چې د چا حج نه دی قبول شوی. دا د یو حج قرباني زه یو مسلمان دپاره ورکوم، ښېګړه ورسره کوم، مهرباني ورسره کوم. نو دغه خوب کې آواز ورته کېږي چې تا دا دعا وکړه، تا سخا وکړه، تا به یو مسلمان مهرباني وکړه په یو سړي د زړه سوځولو چې د دې غریب حج نه دی قبول، نو زه زما دا قبول شوی حج د ده شو. احسان دی وکړو یو مسلمان سره. خو تا ته پته شته چې دا د احسان دا جذبه تا ته چا درکړې ده؟ دا د مهربانۍ دا جذبه تا کې چا پیدا کړې ده؟ د بل مسلمان دا خیرخواهي تا له چا نصیبه کړې ده؟ دا د بل سره احسان کول او بل سره ښېګړه تا ته د کوم ځای نه میلاو شوې ده؟ دا د سخا صفت خو تا کې الله تعالی اچولی دی، دا ښه خوی خو تعالی الله تعالی درکړی دی. د بل مسلمان سره ښېګړه کول دا جذبه خو تعالی الله درکړې ده. نو چې الله بل ته د ښېګړې جذبه ورکوي نو خپله به هغه چا سره ښېګړه نه کوي. هغه خو اکرم الاکرمین دی، هغه خو د مهربانو نه زیات مهربانه دی. د مهربانۍ صفت خو د هغه د طرف نه خلکو ته میلاویږي. که انسان بل باندې رحم کوي نو دا د رحم جذبه ده که ته چا ورکړې ده؟ الله تعالی ورته ورکړې ده. نو چې الله موږ ته حکم کوي چې تاسو په بل رحم کوئ نو پخپله به په بل څومره رحم کوي، پخپله به په خپل مخلوق څومره مهربانئ. چې په بل باندې شفقت باندې خوشحالیږي نو پخپله باندې به هغه په خپل مخلوق څومره شفقت کوي. نو الله تعالی دغه سړي ته په خوب کې ورته فرمایي چې دا د کومو خلکو حج قبول شوی دی، دا غي دا قبول شوی حج د برکته ما دا غټولو حجونه قبول کړي دي چې د چا حجونه نو قبول شوی. د څه خلکو حج قبول دی او د څه خلکو نه دی قبول، خو
زما در ته راغلی دي، زما دروازې او درشل ته راغلی دي او ما ته سوال کړی دی او زاری راته کړی دی او مینت راته کړی دی او زه د سوالګری سوال نه رد کوم. مانه چې څوک وغواړي جولې راته وغواړي نو هغه جولې او هغه لاس زه خالی نه پرېږدم. نو چې مانه چې د حج قبولیت غوښتی دی هغې ته مې د حج قبولیت ورکړی دی او چې د چا حج د قبلېدو قابل نو د هغه حجونه مې د هغه قبول شو حجونو د برکته قبول کړي دي. هغې ته مې د قبول حج ثواب لیکلی دی. تاکه سخا شته دی او د رب العالمین کرم او مهرباني دا به د انسان د کرم نه څه کمی. هغه مغفرت چې الله تعالی به انسان ته د حج په دې سفر باندې نصیبه کوي او دومره به الله تعالی خوشحالي او آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم هغه مبارک فرمایلی دی د حجاج کرامو په باره کې دعا کړې ده د عرفات په میدان کې چې یا الله د حجاج کرامو مغفرت نصیبه کړي. د دواړو جهانو سردار مبارک دعا کړې ده چې خدای د حاجیانو مغفرت نصیبه کړي، ګناهونه حاجیانو ته معاف کړي. او ورپسې بیا داسې دعا فرمایلی ده چې حاجیان د چا دپاره د بخښنې سوال کوي خدای هغه یې وبخې. حاجیان خو حج ته راغلي دي خدای بخښنه غواړي نو ته د حاجیانو حج قبول کړي او بخښنه ورته نصیبه کړي. خو چې حاجیان د چا دپاره مغفرت غواړي نو خدای ته هغې ته هم مغفرت نصیبه کړي. نو اوس چې حاجي صاحب حج ته ځي نو اگر چې ده کې به هغه صلاحیتونه نی په هغه انداز کې به د حج نی کړي چې څنګه پکاري. خو د پیغمبر علیه السلام په هغه دعاګانو کې خدای رالو چې هغې مبارک فرمایلي خدای حاجیانو ته ګناهونه معاف کړي. نو چې دې حج ته لاړو نو د پیغمبر علیه السلام د دعا د برکته به د ګناهونه الله تعالی معاف کړي. که خپله پکې هغه صلاحیت نو هغه انداز کې د دعا نه ده کړې ده د خپلې دعاګانې نه دي قبول شوې مثلا، خو د دواړو جهانو د سردار مبارک دعا خو یقینا قبول شوې ده. نو چې هغې فرمایلی دي چې د دې حجیانو د سعی او دا کوشش چې دا الله تعالی قبول کړي او دوی ته الله مغفرت نصیبه کړي. نو په هغه دعا کې حاجي صاحب رالو او بیا ورپسې دومره مهرباني فرمایلی ده رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم چې کوم خلک حج ته نه دي تللي هغه خلک هم د حاجیانو په هغه دعاګانو کې شامل کړي دي او داسې فرمایلی دي چې د حاجیان د چا دپاره مغفرت غواړي نو خدای هغې ته هم ته مغفرت نصیبه کړي. نو د دې وجې نه پکار دی چې څوک په دغه مبارک سفر باندې ځي چې د هغه پکې نیت د الله تعالی رضای او مغفرت پکې غرض او مقصدی چې ګناهونه راته الله معاف کړي په دغه نیت باندې ځم. او چې څوک نځي هغه دې د الله نه سوال کوي چې خدای زمونږ هم دغه تګ بار بار د ادب سره نصیب کړي او چې څوک ځي نو هغې ته د درخواست هم پیش کوي ورته دې وایي چې د حاجیانو دعا قبلیږي. حاجیان چې دپاره مغفرت غواړي نو د هغې مغفرت الله تعالی نصیبه کوي. نو ته چې که خیر یې هلته لاړ شي نو ما دپاره هم دعا وکړه. نو چې هلته هغه بیا دعا کوي چې خدای ما ته چا ویلي د هغې ټولو مغفرت نصیبه کړي نو د هغه په هغه دعا کې ته رالې دا ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه دعا کې رالې ځکه چې حاجي صاحب ته تا سفارش وکړو چې ما ته هلته دعا وکړه او پیغمبر علیہ السلام الله ته فرمایلی دی دعا کړې ده چې خدای حاجی چا دپاره دعا غواړي نو ته د هغې هغه دعا قبوله کړي او د هغې هغه مغفرت خدای نصیبه کړي. نو چې ته لږ غونتې کوشش وکړې او په دغه سفر باندې څوک ځي هغه ته ووایې چې وروره د خدای دپاره هلته ماته دعا وکړه نو چې دې تاله هلته دعا وکړي نو ته یوازې د ده په دعا کې رانلې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک په هغه دعا کې هم رالې. نو په دې باندې څه خرچه خو نه راځي چې چاته یو سړی وایي چې وروره خدای دې په خیر سره هلته بوځه او خدای دې ته توفیق او همت درکړي او بیا د خدای دپاره ما عاجز ته هلته دعا وکړه. عرفات میدان ملتزم شریف او بیا عرفات کې او د بیت الله شریف د دروازې نه لاندې هغه ځای کې دعاګانې دا یقینا قبلیږي او چې کومه دعا نه قبلیږي خدای ته منظوره نی
نو د هغه دعا توفیق اړو انسان ته ملو نشي. ډیر زله داسې شوي یو سړی را روان شي مطاف ته راکوز شي، په دې نیت باندې راشي چې زم ملتزم شریف د کعبه شریفه د دروازې د چوکاټ او د درشل نسم دغه د اره دعا قبليږي، زما د فلانه دعا دغه ځای کې نن کوم، فلانی د پاره دعا کوم، ځان د پاره دا شی د الله نه غواړم، خو چې خدای ته قبول منظور نی تبا غزه ته لاړ شي الته به ورسي هغه دعا به در نه راشي، تا ته به دا توفیق ملو نشي چې هغه سوال غزه کې وکي، ځکه الته سوال رد کیږي نه، او چې کوم سوال دی وکړو هغه بیا قبليږي. نو دغه عرفات او ملتزم شریف، مقام ابراهیم، صفا مروه، دا ټول د دعا د قبلېدو ځایونه دي. او زمونږ علماء اهل سنت و جماعت هغه وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روزه اطهر په خوا کې دعا قبول نشي، نو بل به کوم ځای قبلېږي، هغه د دعا د قبلېدو ځایونه دي. نو چې حاجیان ځینو پکار دي چې مونږ ته وایو چې مونږ ته دعا وکړي، او دا ورته ویل پکاري چې ته که خیري لاړ شي او د دواړو جهانو سردار مبارک ته مخامخ ودرېږي او په هغه مبارک باندې د خپل طرف نه او د خپل مور او پلار د طرف نه د خپل عزیزانو د طرف نه صلات او سلام پیش کړي، نو ما عاجزم پکې یاد کړه، زما د طرف نه زما په مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک باندې صلات او سلام وایا. نو دې سره هغه سلام ستا ورسي پیغمبر علیه السلام مبارک ته. نو په دې باندې توجه ورکول پکاري چې یو خو دې د دعا لپاره وته ویل کیږي، او بل دې به طور خاص دغه سفر باندې چې څوک رواني چې هغه ته خامخا مونږ دا وایو چې که خیری مقدس ملو شي د دواړو جهانو سردار مبارک باندې زما سلام وایا. او بیا هلته یو سړی لاړ شي او دی وایي چې د دومره ډېرو خلکو سلام به څنګه پیش کوم، دا خو ډېره ګڼه ده، د ودرېدو موقع نه میلاویږي، په قطار کې خلک را روان دي، هجوم دی، او د ټولو خلکو هغه سلام دا به زه پیش کوم څنګه، دا نومونه به څنګه اخلم. نو که موقع میلاویږي نو سړی نومونه واخلي، او که نه میلاویږي نو کم از کم دومره د سړی ووایي خپل طرف نه سلام پیش کی، او بیا وایي چې د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ما ته چې چا د سلام ویلی دي دا غي ټولو د طرف نه دی پتا سو باندې سلامي، نو بس د هر چا غ سلام ته رسولو، ځکه چې الله تعالی ته ټول خلق معلوم دي چې چا د سلام درخواست پیش کړي دي. نو دې معاملو کې بے غوری او بے توجهی نه ده پکار دي چې خپل هم دغه سفر انسان کوشش کوي او درخواست دې پیش کوي رب العالمین ته، سوال لیکي چې خدای ما کې به دغه در او دغه دربار د حاضرې صلاحیت نیز به ډېر ګناهګارم، خو خدای ستا کرم او مهرباني هغه زما د ګناهونو نه زیاته ده، ستا رحمت په هر څه باندې وسیع دی، که زه ډېرم ګناهګارم خو ستا کرم هغه زما د ګناهونو نه زیات دی. نو ته خپل کرم په ما باندې وکړي او دغه خپل کور او د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم هغه مبارک جمعات او کور او کله دا غي دیدار ادب سره خدای زمونږ بار بار نصیب کړي. الله تعالی دې دغه مبارک سفر زمونږ د ټولو بار بار نصیب کړي، او چې چا نیت د حج کړي دی هغه ته د الله تعالی خالص نیت سره د حج د سفر نصیب کړي، او حج مبرور او مقبول دی الله تعالی د ټولو په نصیب کې وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.